صلی الله علیه وسلم فرمایي په آخر زمانه کې چې دجال راوځي دا به د کوم ځای نه راوځي. یو روایت کې راغلی دی چې دا به د اصفهان نه راوځي. اصفهان دا په ایران کې یو ښار دی چې دا به د دغه ځای نه راوځي او دا به د دریاب نه راوځي او دلته یو دریاب هم شته دی، د یو ټاپو نه به راوځي او د یو جزیرې نه. او په بل روایت کې راغلی دی چې دا دجال راوځي دا به د عراق او د شام په مابین کې یو ځای دی، د هغې نه به دجال راوځي. او بل روایت کې راغلی دی چې دجال راوځي دا به د خراسان د علاقې نه راوځي. د احادیثو په منځ کې منافات نشته دی، بلکې دا خراسان چې د عراق ته ویل کېږي، ایران ته ویل کېږي او د وروس بعضې علاقو ته هم خراسان ویل کېږي. او د افغانستان او پاکستان په دې باندې د خراسان اطلاق کېږي چې د دې علاقې نه به دجال راوځي او بیا به ګرځي په دې دنیا کې. نو دجال چې بیا راوځي د اصفهان نه، نو د دې سره به یهود ملګري. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي 70,000 من یهود اصفهان، او یا ضرب سره د اصفهان نه یهود ملګري د دجال په تابعدارۍ کې او د سره به ګرځي په دې دنیا کې. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دجال د ملګري چې دي علیهم الطیالسه، په دې باندې غټ غټ څادرونه به وي. طیالسه جمع د طیلسان د ویل کېږي، هغه غټ غټ څادرونه ده چې د تکبر د وجې نه انسانان په ځان باندې اچوي. د دې وجې نه بعضې علماو دې څادر ته مکروه ویلی دی چې دا صحیح نه دی چې څادر انسان استعمال کړي، د دې استعمال وای نه دی پکار. خو لیکن د تکبر د وجې نه څادر استعمالول او ځان پکې مکمل راتاوول د دې نه منع راغلی ده. نور عام څادر هغه جایز دی که څوک استعمالوي، په دې کې څه ممانعت نشته دی. خو لیکن غټ څادر او ځان پکې مکمل راتاوول او د تکبر د وجې نه څادر استعمالول د دې نه چې کوم دی ځان ساتل پکار دی، ځکه دا د دجال د ملګرو نښې دي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کأن وجوههم المجان المطرقه، وای د دجال د ملګرو چې دي دا مخونه چې دي ګویا کې د دې مثال داسې دی لکه یو ډالي او هغه په څټکي باندې ووهلی شي وتوږلی شي، داسې پیړ پیړ مخونه به یې د دجال د ملګرو لکه د ایرانیانو او د ازبکانو چې کوم مخونه دي دغه رنګې مخونه به د دجال د ملګرو به وي او د ده سره به ګرځي.